ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 34 اف ام اس ورډ 2016 ها څلور دشم نمبر ده زموږ تاسو سره ریفرنس ټاپ دی نن موږ تاسو ریفرنس ټاپ کله غسلولو سټیشن ان بیوګرافي ګروپ باندې کار کوو چې په هم تاسو ټیبل اف کنټین او پروډوټ برسکل سټیپ بای سټیپ کار وکړو نو نازو چیرته سټیشن ان بیوګرافي باندې کار کوو ها ګوري ورته سټیشن لکه څه مطلب دی ګوره دا مې لکه څه څه نه مطلب غواړم چې ډسپلی کړه ګوره څه لکه نه ریکارډ ډاکومنت د چا برکه مطلب څه معلومات لاس راوړي چې دا ریفرنس مرجع چې تاسو ورته وایي سره او بیوګرافي هم تاسو مطلب پیو څه ته ویل کی ګوره بیوګرافي مې لکه انتخاب کړل لکه څه وایي انډیکس چیک لیست کتالوګ ډکشنری چې دا بل کس څنګه جوړو ورته ګوره کنټرول دبليو کنټرول پلس ان بل مطلب ما سکل راځم چیرته ریفرنس ټاپ تر ځم ښه هلکه څه وایي چې انسرټ سمې پکاره لکه سټیشن مې پکاره دی نی اډ نیو سورس کلیک کړئ باندې ګوره اوس ماته لکه وایي چې ته غواړې یو سټیشن مطلب جوړ کړې یو ریکارډ جوړ کړې د څه متعلق لکه غواړې اوس دلته ګورې ما سره کوم مختلف قسمه شي کټګوریانې دي ښه یعنی ته مطلب غواړې یو ریکارډ جوړ کړې څه ملاک اوس ګوره ته چېرې کتاب ورکې غواړم فرض کړو مطبعه ده څه ده هلکه د دې کتاب لیکوال څوک دی ورته یم چې هلکه عثمان د دې لیکوال دی ګوره څه کوو د یو مشخص موضوع برکې څه کوو معلومات جوړو ښه انکورپوریټ آټر آیا دې سره مطلب کوم بل څوک هم شته دی مطلب دو نفر لیکلی ته یم چېرې بل هم شته دی څه نامه یې ده لکه جان نامه یې ده صحیح شو مطلب دو لیکوال شي وي ها دا کتاب لکه څه باره کې دی صحیح شو تم چې لکه دا ده فار ایگزامپل سی آی ټي پروګرام باره کې دی سیده ها هلکه کوم کال کې جوړ شو مطلب چا دا لیکي ورته چې 2014 کال کې ها ها کوم ښار کې مطلب لیکل کېږي تم چې لکه کابل ښار کې لیکل کېږي سیده پبلیشر مین هغه خلک چې هغه مطلب څه کې دا چاپوي چاپ مطلب مطبع والا پریس والا ورته یم چې لکه یاما کارپوریشن والا دی سیده یاما کارپوریشن دا مطلب څه کوي دا چاپوي خلک څه شو آل بیوګرافي فیلډز ګوره مطلب ته نور پکېټ کول غواړي سیده دلته ګوري ما سره مطلب دغه ستوری راغلی سره سټریک دا چې کوم مطلب چې ریکوایر فیلډ دی ښه دا ماته لکه څه چې ریکمانډډ فیلډ دا ضرور دی چې باید ورکړي ورته سیده اوس لکه څه چې سټیټ پروینس لکه کابل دی سیده ښه کنټری لکه افغانستان دی فار ایگزامپل ښه ایډیټر آیا دې کې مطلب چا څوک تغیرات راوړي او ته ملک زاهد په کیسه کوي تغیرات هم راوړي ښه دا ایډیټر دی زاهد ها ولې ملک کوم جوړ دی اول دویم پر زم تم چرکا دویم دی سیکنډ دی ښه نمبر اف ولیومز مطلب دا څومره چاپوي تم چرکا دا پر ایگزامپل دومره تعداد څه کوي چاپوي ښه څه دا لاندې ور پس راش لګ نورم پکې اضافه کو ها ټرانسلیټر ترجمان څوک سره او تم چې بل یو څوک سره پر ایگزامپل ګول ها شارټ ټایټل د ورکه څه مطلب معلومات لیکه ورته شارټ ټایټل سیدا لړ معلومات چې مطلب لیکل غوړي ها ورته اړکا پر ځان تم چرکا سی ټي پروګرامز ها سټانډرډ نمبر لکه دی نمبر سره ګوره هر هغه سره مطلب نمبر لري د کتابونو خاطر څه کوو ګوره آی اس بي ان په نوم سره نمبر وي دی ښه کتابونو دا مطلب کوم سره نمبر دی ښه هلکه څو صفحې دی ودم چې لکه فار ایگزامپل دا زر صفحې کتاب دی ایډیشن لکه کوم ایډیشن دی سټینډرډ ایډیشن دی پلان کې ایډیشن کوم ته غواړي خلک ایډیشن مطلب کوم ایډیشن تم چې سټینډرډ ایډیشن دی ښه څه دا مطلب د سافټویر کې زیات راځي ښه فرض کا سټینډرډ ایډیشن ها کمنټس پکې ورکول غواړي هلکه میډیم مطلب کوم قسم میډیم ته استفاده کوي لکه میثود څه دا ها یو ایکسیسټ کله مطلب دا کوم د خلک څه کولای شي ایکسیسټ کولای شي د مطلب 2014 کې جوړ کړ نوښت کړ کوم کله ولکه خلک ایکسیسټ کی په 2018 کال کې بس کې دا مطلب خلک ایکسیسټ کی منت ایکسیسټ ده ودم جنوري میاشت کې څه دا هارد ایکسیسټ ودم چې لکه فار ایگزامپل فرست شو دا یو ار ال د مسره سیدا چې د مسره کنو یو ار ال لکه ویب سټ په شکل ته ماته لکه سره زګوره پلان کوي صحیح شو تاسو بنوښت کو ښه www.asad.com.org صحیح شو خدای مال خپل نه راځي څه مطلب دی ورنه ښه صحیح شو لکه د مې څه کوو کیمیکا اوس ګوره ما سره لکه څنګه شو یو دنه بیوګرافي جوړ شوله یو ریکارډ سټیشن ما سره څنګه شو لکه جوړ شو اوس ګوره ته ما سره دا ډایرکټ راغی ښه سیدا اوس دا مطلب کتل غواړي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره دلته راغله ښه عثمان جان پلان کې سیدا ها دا لکه څه کوم ختمون دلته دا مطلب څه کا اوس دلته مطلب ما څه کلیو کله ریموف څه کا دا ختم کا ختمول غواړي او کوم مطلب څه کوم ایډیټ کول غواړم ایډیټ کا اوس ګل د معلومات درکې ده کنه عثمان پلان کې سی ټي 2014 کال کې ایډیټ سورس
دا اوس ما سره او کوم چې نه کنورټ کې سټیشن ټو سټیټیک ټیکست کلیک کړئ باندې ګوره ما سره چې صرف یو سټیټیک ټیکست یو ډاینامیک ټیکست دی یو سټیټیک دی ما سره متحرک نه مطلب سیدا ها او کوم چې به مطلب انسرټ کولم تم څه کومه ته انسرټ کا ګوره مې انتخاب کړل ها او دې باندې کلیک کوم بل که څه چې اپډیټ مطلب څه کول غواړي اپډیټ کول غواړي نه اپډیټ کول هم څه مشکل پکې نشي سیدا اوس ما سره څنګه چې دا یو سټیشن هغه جوړ کړل شم ما سره ها بل که څه چې منیج سورس کلیک کړئ بدل کا دلته ګوره ما سره مطلب چی دي مختلف قسمه سورسز دي خاطر کې به ودنه بلم جوړ کو ها څه قسم ګوره تاسو مطلب څنګه شي داس دکې خلک څه په کار دی اډ نیو سورس کلیک کړئ باندې اوس ګوره لکه دا کتاب باندې کو کنه تا کولش مطلب بوک سیکشن باندې کوم جوړ کی څه خبرن شپه کې فار ایگزامپل لکه سوې دا مطلب زما په کار جرنل یا مطلب دا زما په کار شو فار ایگزامپل تاسو په کار نه شوي چې لکه ریپورت مې په کار دی ویب سټ باندې کې مطلب غواړم لکه چې ما سره مختلف قسمه هغه کټګوریان شته دي ښه تاسو کولای شئ دغه موضوع متعلق څه معلومات هغه جمعوري کړئ سمره خلک اړ مې ملک په کار دی لسکه ورته اړ انتخاب کس خبره پکې نشه خدا فیلډونه ګوري فرق لري ښه دا فیلډ ګوري لکه نو دا فرق لري هر موضوع لپاره ښه دا مطلب تاسو په کار نشوي چې لکه فلم مې په کار دی ګوره ټایټل لکه ډایریکټر څوک دی او یې چې سره یا پر ځم تاسو چې لکه انټرویو مې په کار ده دا دی سره خلک دا مطلب په کار دی پینټس سره دلته اوس ګوره مطلب ته وړي چې مسلې نور مې لکه په کار دی ګوره ته څه کو دا انتخاب ورته څه خبره پکې نشه سره خلک مې لکه څه کو پیرن ختم یې کسره بل لکه څه منیج سورس مطلب سورس غوړي څه کې منیج کوس ګوره ته ما سره سرچ کولای شي په پیل ما سره مجاته نشي ښه الکه شی باندې سرچ کوم تم چې را بای اتر الکه څوک دې ما سره ته نشي کوم چې یو هغه عثمان و سره ابل لکه جانو ما سره دا څه کماته مطلب سرچ کې چی باندې بای ټیکس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ راغی ښه الکه سمې په کار دی بای ییر مې لکه په کار 2014 سمال ته نشته کشیر تاسو مطلب څنګه وی دغه سورسز زیات وی دغه سټیشن تاسو مطلب زیات وسه کول دي مطلب هغه سرچ کول شي ښه په نومي سرچ کول شي ټیک انفارمیشن معلومات ورته کړه ای باندې کول شي یا ټایټل اوس یا ییر اوس دا ها دغه لکه سوي چې اویلیبل سورس الکه زما څه په کار دی کرن بل ما سره مطلب دغه شته کنه سره مې دلکانو عثمان چې شو دلکه زیو دل ما سکړ دنده څه کما دا اٹکا دغه څه کو دا اٹکا ورته یا مطلب دا ختمول غوړي کاپی کوته دغه زګوره ماته چې مطلب تاسو مخکې ته شریخه کوم ځای کله اوس ګوره دلته ما سره پولیس کې شته کنه سلام ایدا عثمان ما سره شته کنه د دې هغه څه کول شي منیج کول شي ښه ډیلیټ کول مطلب وړي یا نیو مطلب نو تاسو په کار شو نو پکېټ کا ورته سره یا پر ایگزامپل وای مطلب دا ما سره په کار شو ډیلیټ کراته ډیلیټ کولم شي دا مې لکه انتخاب کو څو کړه ماته ډیلیټ کا ډیلیټ کولم شي څنګه شو ما سره دا ختم شو سره ها بل که سوال ته مطلب ما سره کوم دي سټایلونه دي ښه لکه څه قسم غوړي دا قسم دا ما سره شي دي سټایلز دي ښه دا ګوري دا مې انتخاب کو ورته ښه الکه څه کومه دا مطلب دا قسم سټایل ورته ورکا اوس ما سره نه کنه لاندې اوس څنګه شو ما سره دا اپډیټ شو ها دا قسم مطلب غوړي کلیک کړئ باندې ګورل ته ما سره څنګه کیږي دا لاندې هغه اپډیټ کیږي ما سره شي ما سره دي سټایلز دي ښه او بل لکه څه بیوګرافي مطلب تاسو په کار شو ګوره زغړه مطلب څه کوم بیوګرافي جوړ کوم ګورل ته ما سره شي لکه نو بلټن بیوګرافي کلیک کړئ باندې ګوره ما سره مکمل هغه معلومات راغله د چا بیوګرافي لکه راغله د ډي سټیشن ته شو الګ ته اوس ماته سوې لکه نه بیوګرافي عثمان سی ای ټي سټینډرډ پلان کې یعنی دا هغه کتاب مدارک تاسو کله اپنډکس جوړ کړتا اپنډکس مين مرجع ریفرنس درته جوړ کړ صحیح شو نو اوس بیا په یوه چره مطلب دا بیوګرافي چا لکه عثمان پلان کې والا څومره کتابونه مطلب تاسو د دې باره کې څه کوي سټیشن جوړ بیا څه کول ته بیا بیوګرافي ته اخیستل شي ښه کلیک کړئ موږ ګورو مطلب ماته په دې شکل باندې راځي صحیح خدا زموږ تاسو را سټیشن ان بیوګرافي ګروپ چې تاسو ولوستو